نن په یوه ډېره زیاته اهمه مسله باندې تاسو ته وضاحت کوم او زمونږ ډېر عوام مسلمانان وروڼه د دې مسلې نه دي خبر او د دې مسلې اهمیت هغه ورته نه دی معلوم. مسله دا ده کله ښځه او خاوند د یو بل سره کوروالی وکړي او انزال د منۍ ونه شي نو په دیو باندې غسل شته دی او که نشته دی، دا به غسل کوي او که نه کوي. خو د جواب نه مخکې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې بعضې خلکو ته په دې وخت کې پښتو رایاد شي، نو دغه پښتو دا دې په جیب کې کېده او یا یې ماله راکړه چې ډیران ته ګزار کړم او بوټان پې پاک کړم، ځکه دا د شریعت خلاف ده. په ودونو کې اجراګان ګډوه پښتو نشته دی، ډمې راوله ډمې ګډوه پښتو نشته دی، په کور کې د انډیا فلمونه ګوره پښتو نشته دی، ښځې ته کنځل کوه مور ته کنځل کوه پښتو نشته دی، په بازارونو کې زنانو تنګې کپړې اغوستې او د سړو سره یو ځای ګرځي پښتو نشته دی، سودونه خوره پښتو نشته دی، د سندرو مرکزونه کولاوهه پښتو نشته دی. خو چې کله یو عالم د شریعت یو مسله بیانوي نو تا ته په دې وخت کې پښتو رایاد شي چې یاره جي دا خو باریک مسایل دی او دا نه دي چیړل پکارو او دا نه دي ویل پکارو، نو دغه پښتو دا ستا بې ځایه ده، دا دې چېرته جیب ته کېده. او تاسو یقین وکئ زمونږ ډېر مسلمانان وروڼه هغه په دې باندې نه پوهېږي چې په ښځه او خاوند باندې کله غسل واجبېږي او ښځه او خاوند به کله غسل کوي. ډېر عوام وروڼه هغه په دې باندې نه پوهېږي، نو د دې نه ځان خبرول پکار دي او دا مسایل ښه واضحه بیانول پکار دي چې زمونږ عوام وروڼه په دې باندې پوه شي. نو مسله دا ده چې کله ښځه او خاوند د یو بل سره میلاو شي او انزال ونه شي، منی هغه خارج نشي، نو په دیو باندې غسل واجب ده، دیو به غسل کوي. دلیل په دې باندې حدیث د امام احمد او دا حدیث امام ترمذی رحمه الله هم راوړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، نبی صلی الله علیه وسلم هغه د ټولو نه حیاناک انسان دی، هغه داسې وایي اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. کله چې د سړي عورت د زنانه د عورت سره تجاوز وکړي نو په دیو باندې غسل واجب دی، که انزال شوی برابره خبره ده او که نه شوی، خو دیو به څه کوي؟ غسل به کوي. ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها هغې فرمایلی دي هغه هم ډېره حیاناکه زنانه ده. د دې نه دا خبره معلومیږي چې د شریعت مسلې هغه به ښه واضحه بیانوي. نو عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي فعلته انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم فاغتسلنا، ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کړي او بیا هم غسل وکړلو. نو له دې نه معلومه شوه چې انسان به غسل کوي. نو حاصل د مسلې دا شو چې کله ښځه او خاوند د یو بل سره میلاو شي، اگر که انزال نه شوی وتل د منۍ ورله شرط نه دی، نو دیو به څه کوي؟ غسل به کوي. والله اعلم.